خیرنې ملګري د دې پروګرام صدر قاري شیرباز تپاس کومه چې مختصر راسره یو دوه درې خبرې بیا یو څو شعرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی هغه د صاحب منیروال د سنانجان انور خیال صاحب، واجد روډ امیر صاحب، کیمرامین او خالد خورین صاحب، ستاسو ټولو یو جهان مننه چې دغه غشته بنډار مو را جوړ کړو او په دې بنډار کې مو ماته دغه غټ عقده را پرځر کړه. ستاسو ډېره مننه. بل ملګرو دا تاسو چې کوم د ادب دپاره کار سټارټ کړی دی او دا یو سنټر مو ځان ته جوړ کړی دی چې دې خوا هم څوک دي په سنټر کې ویسارېږي هغه طرف نه یقین وساتئ د شعر او د ادب د دې خبرو نه زیات ګران کار چې کوم دی زما په نسبت باندې دا دی. نو زه چې دغه اجرا دغه ځای ستاسو همیشه دپاره آباد وي او الله دې په دې باندې تاسو له ترقي درکړي. ملګرو خبرې به ډېرې نه کوو، بس کلام طرف ته به راشو. موسیقي دلته لکه غټ کفر و، موسیقي دلته لکه غټ کفر و، د چا د لور نامه سندره نه وه او زه خو د خپل جومات ملا کافر کړم، زما ګیله خو د منظره نه وه. موسیقي دلته لکه غټ کفر و، د چا د لور نامه سندره نه وه، زه خو د خپل جومات ملا کافر کړم، زما ګیله خو د منظره نه وه. او غر صاحب وایي چې رنګ د روح، خوشبو د روح، رڼا د روح، ښکاري راته هر سنن سبا د روح او ښکلی یمه خوږ یمه ستا خوښ یمه یو د روح بیا د روح او بیا د روح. صاحب کلام دی چې وایي ما که تمام عمر په تا پسې جړا کړې ده، ما که تمام عمر په تا پسې جړا کړې ده، جانانه تا مې په جړا پورې خندا کړې ده. او سنانه و چې څومره ګرانې په ما دومره په تا ګران نه شوم، چې څومره ګرانې په ما دومره په تا ګران نه شوم، او تا که جفا کړې ده بیا هم ما وفا کړې ده. او که راسره هم په ما پسې ملنډې کوي، که راسره هم په ما پسې ملنډې کوي، دې زمانې خو داسې لوبه په هر چا کړې ده. او سوم زوم بېغمه چې زما د سر ساتنه کوي، زوم بېغمه چې زما د سر ساتنه کوي، زما سرکار ګوره زما د سر سودا کړې ده. زوم بېغمه چې زما د سر ساتنه کوي، زما سرکار ګوره زما د سر سودا کړې ده. او په وسایلو مو اغیارو ښې قبضې کړي دي، په پښتنو یې ښه د ظلم انتخاب کړې ده. او شیربازه اوس به خپل حقوق ترې خامخا اخلو، شورا بیدار پښتنو خپلو کې سلا کړې ده.